ځمکه حرکت لري که لمر حرکت لري ولې په امریکا کې ورځ او په افغانستان کې شپه قرآن کې تقریبا 301 قرات قرآن کې الله پاک د ځمکې یادونه کړي په یو براعظم کې چې د ژمي او په بل کې وړي تجري لمر سره روانه ده کلو فی فلک یسبحون. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ په تیرو ورځو کې خبرونه جوړه کړې وه چې ځمکه کوروي یا بیضوي نه ده بلکې ځمکه چې ده د مسطح شکل لري او همدا رقم ته موږ دغه ویلي چې ځمکه حرکت نه لري. بیا زیاتره ورونو قاري صاحب محترمه زیاتره ورونو چې دا انتقاد کړی او دا سوالونه یې ښیو و چې ځمکه کوروي نه ده او ځمکه حرکت نه لري ولې په امریکا کې ورځ او په افغانستان کې شپه یا ولې په یو براعظم کې چې دی ژمي او په بل کې وړی که نه نو دا پوښتنې ښیو. بیا دې دپاره زیاتره ورونو چې دی یو څه آیتونه مې ښیو کلو فی فلک یسبحون دا آیات د پوښتنې په ډول باندې نو او بل آیات دا یې ښیو چې والارض بعد ذلک دهاها نو دغه دوه آیتونو باندې پوښتنې کړې وي او زیاتره ورونو پکې دا مهمې پوښتنې او اساسي پکې دا وي چې ولې په امریکا کې ورځې ولې دلته شوی چې ځمکه حرکت نه لري. نو اوس قاري صاحب په دې اړوند باندې معلومات راکړه چې ځمکه حرکت لري که لمر حرکت لري او د دې ترڅنګ ولې په یو براعظم کې چې ژمي په بل کې وړي ولې په امریکا کې شپه ولې په افغانستان کې ورځي نو د دې اړوند چې د مفصل معلومات را سره شي. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې پوښتنو په جواب قرآن هم ورکړی حدیث هم ورکړی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام موږ ته دا څه تشریح کړي دي. بعضې خلک داسې هغه سترګې پټوي که نه او بې دلیله لګیا کم دلیلي خبره ورسره نه لکه ډېر پوه خلک ما ولیدل چې بې دلیله خبره به یې کړې وه. نو اول زه دونه دا پوښتنه کوم چې قرآن کې الله فرمایي والشمس تجري دا تجري څه معنی دا د خپلو عالمانو نه پوښتنو کې استادانو نه ملایانو نه کسان دې ورته ورکړي دا تجري څه معنی په عربي کې چا ورته څه وایي بالکل نو چې الله وایي تجري ګوره جرا یجري روانېدو ته او په چابکۍ سره په تیزۍ سره روانېدو ته ویل کېږي چې سړی لکه منډه ووایي یعنې الله تعالی چې والشمس تجري معنی والشمس تجري لمر سره روانه ده نو الله پاک بار بار ځای قرآن کې تقریبا 301 قرات قرآن کې الله پاک د ځمکې یادونه کړې ځمکې نو والشمس تجري الله پاک فرمایي چې روانه ده او ته چې ولاړه ده نو په کوم دلیل باندې ځمکه ولاړه لمر سره ولاړه ده که نه بالکل یو دا خبره ده. بله دا خبره چې دوی وایي چې دلته ورځې او هلته شپې که نه نو زه دا وایم چې د لمر څخه چې کوم ده دا وړه ده او ځمکه چې دا ډېره غټه ده یعنی لمر سره رسیدګي نشي کولی ټول رسیدګي نشي کولی ټول ځمکې ده. بل دا چې دا ورځ او شپه چې کوم ده دا یو مخلوق دی دا ورځ چې کوم ده دا د لمر سترګې نه راځي دا بل مخلوق دی الله پاک پیدا کړی او قرآن کې الله پاک دې ټکي ته اشاره کړې ده چې ما شپه او ورځ پیدا کړې ده بالکل د لمر سترګې چې کوم ده دا په دې ورځ کې راخیږي او دا شپه چې کوم ده په دې کې د سپوږمۍ راخیږي ځکه قرآن کې الله پاک فرمایي فمحونا عن آیة الليل وی ما د شپې کومه نښه چې کوم ده دا مې محو کړه هغې نه مې شپه جوړه کړه دې نه مې ورځ جوړه کړه. نو لمر سترګه وړه ده او دا ځمکه چې کوم ده غټه ده رسیدګي نشي کولی یو ځای ته چې مخامخ شي په ورځ کې نو هماغې باندې ورځ وي بل اړخ ته شپه پوه شوې لکه ځمکه ګرد چاپېره داسې دایرې غوندې ده که نه پلیټ کې لکه پلیټ شکل یعنې داسې پراخه دغه ده داسې ګرده کوروي نو دلته چې لمر سترګه راختلي په دې اړخ کې لمر دی ورځ ده په دې بل اړخ کې شپه ده خو کوروي نه دایره نه داسې پراخه ځمکه ده او د دې پراخوالي خو ما ډېرو خلکو ته دا مو اوسه پورې دا دلیل هم ذکر نه کړ ځکه ما د بل ویډیو کې ویل چې 8000 میلیارډ تقریبا یاجوج او ماجوج دي کنه نو اوس دا خلک څه شو چرته دي کوم ځای کې دي ولې څوک پیدا کولی نشي هندو ته چې دا کوم استادان وایي چې ځمکه وړه ده او وړه ذره ده دا یاجوج او ماجوج دي پیدا کړي که نه په همدې ځمکې کې دي موږ سره اوس موږ یو په زرچنده دي 8000 موږ 8 میلیارډ او هغه 8000 میلیارډ دي نو دا چرته دي بلکې په همدې ځمکې کې دي موږ سره. بل دغه دا دی چې احمدي صاحب ډېره زیاته بخښنه غواړم موږ چې کومه خبره دلته کوو په کار دا چې هغې باندې اسلامي دلیل اوسي که نه یاجوج ماجوج چې دي ډېر دي زیات دي 8000 میلیارډ دي په کوم دلیل باندې ډېر دي لا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د قیامت په ورځ به آدم علیه السلام ته الله پاک وفرمایي چې آدم د خپل امت د انسانانو کې خلک رابیل که جهنم او جنت والا نو بیا وی چې آدم علیه السلام نه پوښتنه وکړي چې الله پاک څومره په څومره کې وی الله پاک ورته چې په هر زرو کې 999 کسان جهنم والا یو کس جنت والا بیا آدم علیه السلام یو کې په جړا شو ویریږي چې دا نو صحابه ډېر سخت خپه شو دا خو موږ تباه یو بیا چې په هر زرو کې 999 نو نبی علیه السلام ورته ویل چې غم مه کوئ پوه شوې ځکه یاجوج او ماجوج چې کوم دي ستاسو یو کس هغو 999 کسان نو دې حدیث نه معلومېږي چې یاجوج او ماجوج موږ یو په زرچنده دي او هغه په همدې دنیا کې د یافس اولاده ده که نه هغه کوم ځای کې دي بیا بل والارض بعد ذلک دحاها دوی داسې معنا کوي چې دحا دا د پیلمرغې اګۍ ته وایي
دا معنا چې ځان نه کړي. پخواني کوم عربو کوم شاعران چې کوم دي شعرونه چې کوم دي یا د عربو کوم ادبیات چې کوم دي کنه په ادب کې په دیو ځکه د ها معنا د اگې نه راغلي بلکې هغه تفسیر قرطبي ذکر کړی وي عش نعامه عش نعامه دی پلمرغ جال ته ویل نو پلمرغ جال چې کوم دا هم ګر چاپیره مستدیره ده دایره ده. پلمرغ جال څنګه هغه په ځمکه باندې پرته یې کنه ګر چاپیره دایره خو منځ کې چې دا اواره ده ګوره بالکل هغه منځ کې اواره ده کنه لکه پلمرغ هم خلک دغه د چرګ غوندې چې دی هغه ته کېنه چرګ چې دی عموما کې او هغه د سجاله جوړې په ځمکه باندې نو چرګ شو پلمر شو کنه دام دې ګوره په ګرد جالې ځان ته جوړ کړي نو په ځمکه باندې اواره. تفسیر قرطبي دا ذکر کړی دی او عبد الله ابن عباس فرمایي د ځمکه چې دا ودا ونه کې الله پاک پیدا کړه خپل دی بیت الله شریف دغه نقطې نه پیدا کړه او به روس اسمانونه پیدا کړ د اسمان نه روس تاوي چې الله پاک به د ازمکه و خوړوله خوره کړه. نو په پخوانو تفاسیرو کې په پخوانو ډکشنریانو کې په ادب کې په یو ځکه د ها معنا د چرګ داګي یا د پلمرغ داګي نه دراغلي بلکې دا وسانو خلکو زړه هم چې قرآن د سنس سره قرآن فټ کوي. نو یې هغه تفسیر قرطبي عش نعامه خو د چې د پلمرغ جاله دوه نست هغه جوړه کړه او دا بل آیا چې زیاتره ملګرو راوړی دی چې زمکه او اسمان چې دی په خپل مدار کې چې دی لامبو وخی وكل في فلك يسبحون دا یاد دسه ده کنه لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ګور المر او سپوږمۍ دلته سورته ملک راځي کنه كل في فلك يسبحون وی هر یو په خپل مدار کې لامبو وي دلته ګور زمکه نه ده خودلې ګور المر او سپوږمۍ خودلې نه بالکل بیا کدو چې یاره د زمکه وړه ده پوښ او دا تاویږي یاره د شپه ورځ چې کوم ده د زمکه د گردش نه راځي منځته او د المر څنګه دیال لکه کارته غټه ده د زمکې نه نو ست یو بل پر واخله د سی بل او دی بل ته یو زره ونیسه دسی نو زره چې ورته ونیسي نو د دې زری دوه اړخونه برړای یعنی ناسا وای چې څومره زره زمکه دیال لکه کارته وشي د المر سره غټه ده د زمکې نه نو یعنی وړو کې چې د چوغټ ګروپ ونیسي یو غټ ګروپ ته ورته ونیسه د یو زری ته د دې زری وګوره هغه اړخ هم رڼای دا اړخ په رڼای هیڅ ته کول نه شي چې دا هغه اړخ تیار شي بلکې تیار کېږي چې نو په شرط د دې باندې چې دا رڼا چې کوم د رڼا والا جسم دا بوړو کې دا بل جسم بغټ ځکه هغه اړخ ته به تیار راځي نو دینه معلومیږي چې المر سره چې دا وړه ده او زمکه چې دا غټه ده یو بل دا کړو چې لا تنفذون من اقطار السماوات د سوایت ده کنه لا تنفذون الا بسلطان نو دلته دی ورته دا وایم چې اقطار لا به خودله فلک نه ده خودله افلاک نه افلاک چې کوم د بر اسمانونه مدارونه د سی الله باندې ویزي دی افلاکونه تاسو نشي وته پوښ د ویلي چې اقطار نو اقطار چې کوم د زمکه قطرونه خودلی قطر دا معنی کوي چې قطر څه شته وي قطر د زمکه اطراف لا په خودلی چې زمکه اطراف نو تاسو نه وځي مګر کوزم ډیر په سختۍ سره بوزي چې اگر شپیره د جديدي کوم دیوالونه چې کوم دي دا یخ الله پاک پیدا کړی دا الله پاک خودلی چې دین په لونه شل مال کړي هم په ډیر په سختۍ سره کال ته ساړه ډیر زیات دي بالکل انټارکټیکا طرف نه چې څوک زی دا خبره ناممکنه ده چې څوک زی په ډیر سختۍ سره بځي نو الله پاک اقطار خودلی په قران کې نو دا آیاتونه به چې د پوره غور سره څوک دغه شی خبره پکې نشته ده کنه چې پوره په دلیل سره یو خبره وشي نو دغه څو پوښتنې زمان دي ما خپل هم دغه را ولاړی چې یو یاجوج او ماجوج شرط راځي چې زمکه دومره وړي یعنی ته وې که څوک موږ سره بحث کوي موږ نه پوښتنې کوي کنه او هغه قران مني یاجوج ماجوج دا دي پیدا کی دا اوس موږ سره منو موږ منو ور سره پوښ ځکه وړه سره ټوله دوه کده یاجوج ماجوج شو سره د چاغستا یو په زر چند دي بالکل بل بعض خلک وایي چې وړه او ژمه دا د کوم اړه راځي کنه بالکل وړه او ژمه چې راځي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تشریح کړي نبی علیه السلام فرمایي وي دي جهنم الله پاک ته شکایت وکړه چې الله پاک خپل دی ور وسی ظلمه وی الله ورته ویل شي یو سا اجازه خله یو ور به ساده سره کش کی او بیرته به د زړه براش کوم د ابو باسي جهنم ته ویل نو هغه چې کله تنفس واخلي سا واخلي کنه او راکش کی ځان طرف ته په دې وخت کې په دې ټول دنیا باندې جمع راشي یخني راشي ور باندې او کله چې بیرته د هوا رو باسي کنه د جهنم د اور هوا نو دا چې کله بیرته رو باسي په دې دنیا باندې بیرته ګرمي راشي دا وړ او جمع چې کوم د دام د دلمسترګي وجه نه ده دا چې کوم یو خارجي جسم د جهنم په نوم باندې موږ پیژنو نبی علی السلام موږ ته تشریح کړی دی یو بیل دنیا ده دا هغه دغه د وړ او جمع راځي بیا که سړی وي چې خو وړ او جمع ولی یو ځکه وړه دی ولی یو ځکه جمع دی د پوښتنه سره وکي مثلا دلته ولی وړه دی هلته بل ځکه ولی جمع ده کنه بعض خلک د څه پوښتنه وکي کنه چیرې
حتی چې وایي چې جهنم نه دا ګرمي راځي نو چې جهنم نه ګرمي راځي نو په دې غرونو کې خو هوا یخی هلته جهنم ګرمي ولې یا ولې به طور مثال موږ سره چې خیبر پښتونخوا نږدې ده که نه کې جلال آباد کابل سره نږدې کابل کې موسم ښه په جلال آباد کې ګرمي نو داسې نو هغې عالمان د ځواب ورکړی دی لکه یو اوړی دی که نه په اوړي کې یو سړی پرجو لګوي یخ نو سړی خو دا نشي ویلی چې یاله ته راشه که نه ګرمي دلته کومه ده ګرمي پوه شوې دا دلیل خو نشي ورکولی ولې ځکه دا غرونو اړخونه چې کوم دي دلته واورې کېږي دلته موسم چې کوم دی هغه تغییر کوي پوه شوې هلته یخونه یې الله په قرآن کې دې ته اشاره کړې وي هلته زه هلته خزانې جمع کوم هلته د اوبه هلته زه جمع کوم نو د هغې د وجو نه دا نقطې چې کوم دي یخې دي بره دي واورې کېږي بارانونه کېږي نو دا فضا چې کوم ده ټوله هوا یې ځان سره یخه کړي دي نور عامو په عامه دنیا باندې چې اوړی راشي بیا اوړی که ژمی راشي ډېره زیاته مننه کومه قاري صاحب محترمه ما سره یو بله پوښتنه پیدا شوې ده او هغه دا ده چې ولې دا زموږ ځوانان یا زموږ عوام د ناسا په خبره باندې 100% یقین کوي خو که بل طرف ته یو څوک ورته د قرآن یو آیت په دلیل کې کېدي بدون د دې نه چې هغه په دې کې دلیل وي دته بیا هم د ناسا خبره په دلیل باندې ښکاري وجه څه ده دلته اوس خبره دا ده چې زموږ ځوانه طبقه چې کوم د هغې باندې سخت ډېر کار شوی دی د ملحدین د خوا نه کار ورباندې شوی دی هر قسمه نو هغوی چې کوم د ساینس باندې ډېر سخت باور لري اوس او زموږ عالمه طبقه یا ملایان چې کوم دي که نه نو هغو کار نه دی کړی قرآن ته یعنې د خلکو زړونو ته دا خبره نه ده کېسي چې ګوره دا قرآن چې څه وایي دا رښتیا دي ګوره د خلکو خبرې دروغ او رښتیا کېدی چې خو د قرآن خبرې دروغ او رښتیا نشي کېدی که نه یعنې هغه ټولې رښتیا دي بل طرف ته هغې کې دروغ نشته دی احمدي صاحب یو شمېر علما هم چې دي هڅه کوي چې دغه خبرې د قرآن نه ثابتې کړي زیاتره داسې شته دی وایي د قرآن نه چې دی وګوره دلته چې دی دغه مسایل ثابت دي که نه لکه همدغه کلو فی فلک یسبحون زیاتره مولانو ورفټ کړی ده په دې زمانه خو تاسو رد کړه ولې ملا دومره مجبور شو چې دا خبرې راولي د ساینس سره مشابهت داسې کار دی بعضې علما چې کوم دي یا ملایان چې کوم دي هغه د عوامو نه دومره متاثر لکه دا کار په دې دغه کې هم شوی د نسوارا چې کوم دي که نه نصرانیان عیسویان دوی دغه کې هم شوی د دوی دغه عوام چې کوم په هغه وخت کې د یونان د فلسفې نه ډېر سخت متاثر وو د یونان د فلسفې نه دوی سره منډه کې د یونان فلسفه راواخیسته او عیسویت راواخیسته او دا مخلوط که او ګډې که او په هغې نه یو ګډوله فلسفه جوړ کړه خلکو د خلکو خوشحاله کولو دپاره ځکه چې خلک را باندې انتقاد ونه کړي ملا صاحب ته ولې څنګه د یونان د فیلسوفانو خبره څنګه رد کړه که نه ځکه هغه بیخي ناممکنه دوی ته ښکارېده په هغه وخت کې نو دې خبرې نه ریدل خلک یې یو ګډوله فلسفه ورته جوړه کړه نو اوسني چې کوم دي دا اوسني کم ملایان چې کوم دي یا د ساینس نه چې ډېر سخت متاثر دي نو هغوی هم د خپلو عوامو نه دومره سخت هېرېږي دومره سخت ونه متاثر شوي دي چې دلته د قرآن واخلي ډډه شي چې ساینس سره تطبیق کړي چې ساینس وایي داسې نه وایي چې یاره ساینس راواخلو قرآن سره به وګورو ورسره برابر او خطر خو به منو که نه برابر بس پرېږدو لکه اوس دوی خو خپلې پوښتنې وکړو خو زما د پوښتنو ځواب هېڅوک هم نشي راکولی بالکل یو خبره بله ده الله تعالی په قرآن کریم کې بار بار فرمایلی دي افلا یاکلون یتدبرون یتفکرون یعنی انسان ته بار بار دا ویلي چې تا ته ما عقل درکړی دی که یو څوک په عقل باندې ثابتوي موږ تاسو باید دا فکر وکړو که دا د اسلام نه لرې خبره ده صحیح ده یو موضوع ده په قرآن کې نشته دی او د عقل انکشاف دی د عقل له برکته دا راغلی دی خو ته پوه شه چې تا ته الله تعالی ویلي دي تا ته د اشاره درکړې په قرآن کې چې ته خپل عقل استعمال کا مهمه ده نه چې خبره د قرآن سره فټ راشي چې مولیان کوشش وکړي چې دا سره فټ دا سره فټ کړه ګوره د شریعت کوم حدود چې کوم دي ګنه د هغې په داخل کې په قرآن کې ته سوچ کولی شي قرآن ته د اجازه درکړې خو د شریعت د حدودو نه به نه وځي دا نه چې شریعت حدود یا د قرآن آیتونه ورته مات کړي یا هغه ورته تحریف کړي او ساینس سره برابر کړي که نه د دې اجازه یې چاته هم نه ده ورکړې نور په قرآن کې سره کم سوچ کولی شي خو حدود یې تا ته معلوم کړي دي یعنې میدان یې ورته پرېښی چې دې میدان کې دننه ته لوبه کوه چې هر څه کوې کولی شي نو د قرآن کې سوچ او فکر تدبر هغه سره کولی شي چې هغه قرآن ویلی په ښکلي انداز باندې ترجمه یې کړي تفسیر یې کړی خو اوس زموږ ځوانان چې کوم دي اکثره د ساینس نه ډېر سخت متاثره شوي دي او قرآن یې بیخي پرېښی دی یعنې بیخي قرآن ورته قرآن کې الله پاک فرمایي وایي دا قرآن یې داسې راواخیسته او د شا وراء ظهورهم وایي شاته یې داسې خطا کړي لکه یو شی چې چا نه وي په کار که نه او بس داسې شاته یې خطا کړي لکه پالتو یو شی چې وایي دا قرآن یې داسې شاته خطا کړه دا کتاب دا تورات دا انجیل دا زبور دا قرآن دا کتابونه یې داسې شاته خطا کړي خلکو وایي ډېر سپکې ورته وکتل نو زموږ د خلکو چې کوم دی عام دی قرآن ته دومره سپکه ګوري دومره په سپکه چې هغه د قرآن آیتونه راخلي د ساینس سره برابري
نو داسې وایي چې هغه خو انسانانو خبرې دي کېدای شي انسان موږ ته دروغ ویلي بیا نبي علیه السلام فرموي په اخر وخت کې به خلکو ته وي دروغ رښتیا ښکاره شي او رښتیا به خلکو ته دروغ ښکاره شي نو که یو سړی رښتیا خبره کوي ټول خلک وایي چې دا دروغجن دی مړه دا خو ځان نه لګیا دی مړه دا خو اوس پخوانۍ زمانې خبرې کوي داسې خبرې وایي او که یو سړی دروغ وایي ټول خلک به ورته هرکلی کوي چې والله دا خو ډېرې خوږې خبرې وکړي واقعیت خبره نو ډېره زیاته مننه کوم قاري صاحب محترمه بیا هم زه خپل ورونو باندې دغه کوم که تاسو هر یوه خبره دلته اورئ هغې باندې به خامخا یو دلیل موجودي نو د دې په ځای باندې چې تاسو یو شمېر نازیبه خبرې په کمنټ کې ولیکئ نو ښه به دا وي چې په دلیل سره راشئ مطالعه وکړئ او تاسو چې د چا څخه متاثره سئ د هغو نه دلیل راواخلئ دلیل راواخلئ که دا زموږ د پوښتنو ځوابونه ووایي که نه پوښتنو ځوابونه چې الله وایي تجري دا چېرته روان دی ته وایې چې نه تجري څه معنا بلکل صرف د تجري معنا دې پیدا الله تعالی ویلي چې لمر روان دی او ته وایې چې نه ځمکه روانه ده نو دلته خبره په ټکر کې راځي او ډېره زیاته مننه کوم که دا خپرونه مو خوښه شوي دا ویډیو شیر کړئ او که دلته تاسو انتقاد لرئ نو د دلیل سره راشئ ډېره زیاته مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته